تاسو ما سره واده وکړه چې ودرېږي په همداسې وي نعرې تکبیر نعرې تکبیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما د هر څه نه مخکې خپل محترم معزز ولس کشرانو مشرانو ته او ټولو راغلو مېلمنو ته مجاهدینو ته د زړه د کومې د زړه د تله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترینه تحفه پیش کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بعد سلامه خپل ټول ولس نه هیله کومه چې په عقاید و جهان امیر المجاهدین صلی الله علیه وسلم باندې د زړه د خلاصه درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد نو زه خو تقریر نه کوم او نه اوږدې خبرې کوم صرف د خپل ګران او محترم ولس نه مننه کوم او یوازې د دې نه چې نن راغلي د اولې ورځې نه چې موږ دا جهاد شروع کړی دی د دغې ولس د کورونو نه م شروع کړی د دغې ولس په خوراک باندې شروع کړی که موږ ته مرمۍ را رسېدلې د ولس د طرف نه را رسېدلې که موږ دغه جهاد تر پای تکمیل پورې رسولی نو دغې ګران محبوب ولس را رسولی نو زه د زړه د تله د خپلو مشرانو په هدایت باندې د ټول ولس نه مننه کوم ټول ولس نه مننه کوم الله تعالی د آینده هم همدغسې توفیق ورته ورکړي او بیا خصوصي زیاته مننه په دې شي باندې کوم ما سره الفاظ نشته دی وړلو محترم ولس ما سره الفاظ نشته چې په کومو الفاظو زه د تاسو شکریا ادا کړم چې تاسو د شهید رهبر تقبله الله په جنازه کې دومره د سختو حالاتو باوجود دومره په هغه سره شرکت وکړي او د هغه جنازې ته هم په ټول جهان کې داسې یو عظیم عزت ورنصیب کړي نو زه په دې باندې په والله زه به دا زړه وایم چې دا خپل زړه درته پړق وشکوم او تاسو ته یې وښیم چې زه څومره زیات خوشحاله شوم په دې باندې که مونږ برید دا ووایو چې یعنې مونږ دا جهاد وکړې او دا زموږ داسې یو فضا قایمه شوله چې نن مونږ په خلاص او په ازاده فضا کې د الله تعالی هغه عظیمه نعمت باندې ونازل